ځینې ځایونه یوازې په نقشه کې وي، ځینې یوازې په تاریخ کې، خو ځینې داسې وي چې د انسان په روح کې کور جوړ کړي. دا هماغه ځای دی، کپادوکیا، هغه خوره چې میلیونونه کاله وړاندې یې اور د پیدایش کیسه لیکلې وه، خو نن یې باد د ازادۍ سندرې وایي. دلته هر سحر داسې نه راخیږي لکه د نړۍ په نورو ښارونو کې. دلته لمر لومړی له ډبرو سره خبرې کوي، بیا اسمان ته رنګ ورکوي. د نن نه شاوخوا 80 میلیونه کاله مخکې کله چې انسان لا نه و پیدا، دې غرونو اور شینده، ایرې یې پر دې سیمه خورې شوې. بارانونو، بادونو او وخت بیا هغه ایرې په داسې مجسمو بدلې کړې چې نن نړۍ یې د پیریانو برجونه بولي. خو طبیعت هیڅکله مجسمه ساز نه و، هغه یوازې صبر درلود، او همدا صبر د کپادوکیا تر ټولو لوی هنرمند شو. خو د دې ډبرو تر شا یوازې ښکلا نه ده پټه، دلته د زرګونو انسانانو ساګانې هم اوسیږي. کله چې د روم بادشاهت مذهبي تعقیبونه پیل کړل، لومړنیو مسیحیانو همدې غرونو ته پناه راوړه. دوی کلیساوې جوړې کړې، کورونه یې وکیندل، او تر ځمکې لاندې داسې ښارونه جوړ کړل چې زرګونو کسانو به پکې په میاشتو میاشتو ژوند کولی شو. دلته ډبره د انسان کور شوه، او تیاره د ژوند ساتونکي. د دې سیمې نوم هم خپله یوه کیسه ده. پخوانیو پارسیانو ورته کاتپاتوکا ویل، یعنی د ښکلو اسونو وطن. همدې دښتو د لرغونو پاچاهیو لپاره هغه اسونه روزل چې د جګړو او اوږدو سفرونو ملګري وو. نن اسونه لږ ښکاري، خو د هغوی ځای رنګینو بالونونو نیولی دی، له ځمکې نه اسمان ته. د انسان سفر بدل شوی، خو د ازادۍ ارمان هماغسې پاتې دی. په 1991 کال کې یوازې څو بالونونه دلته پورته شول. هغو پایلوټانو دا دره ولیده، بادونه یې وازمایل او پوه شول چې فطرت خپله دلته د الوتنې لپاره اسمان برابر کړی. نن هر سحر سلګونه بالونونه د همدې اسمان ملمانه وي. هغوی شور نه جوړوي، یوازې رنګونه خپروي. کله چې ته د بالون په ټوکرای کې ولاړ یې، نو وخت خپل مفهوم له لاسه ورکوي. نه تیز رفتاري مهمه ده، نه منزل، یوازې باد وي او سکون. ته نه الوتکه یې، نه مرغۍ یې، ته یوازې د باد سپرلی یې، او لاندې تاریخ په خاموشۍ سره ستا هرکلی کوي. کپادوکیا انسان ته یو عجیبه درس ورکوي. تر ټولو نرمې ډبرې تر ټولو قوي تاریخ ساتلی، او تر ټولو خاموشه درې تر ټولو اوږدې کیسې کوي. کله ناکله د ښکلا راز په لوړ غږ نه وي، په سکوت کې وي، په خاموشۍ کې وي. همدا سکوت دی چې هر کال میلیونونه انسانان دلته راکاږي. کله چې دا بالونونه بیرته ځمکې ته راکوز شي، نو سفر ختمیږي، خو احساس نه. ځینې سفرونه د منزل لپاره نه وي،
بلکې د دې لپاره وي چې انسان خپل ځان له بلې زاویې وویني. کپادوکیا یوازې د ترکیې یوه تاریخي سیمه نه ده، دا د ځمکې د صبر، د باد د ازادۍ او د انسان د هیډو ژوندی میوزیم دی، او شاید له همدې امله وي چې هر څوک ترې ځي خو زړه یې همدلته پاتې شي. زه مجید بابر یم د داسې ښکلي ویډیوګانو لپاره د شال نیوز سره پاتې شئ.